أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس دل معزز و مکرم مفتیان عظام شیوخ کرام علماء کرام د مدرسے اساتذہ کرام محترم سے حفاظ کرام او د کلی یادګارو نوادر او غیرتمند او پښتنو مسلمانانو ورونو مانا مخی اکابرین و تفصیلا بیانات فرمائی دی امت مسلمات درد پزر کے راوڑ ہو امت مسلمات اخفل فریاد ہم قرآن و سنت پرنا کے زمان پیغمبر دا زندگی بضرور بیان کر محتمل سے بجیب خبر اکڑا چیزا معشومان دا مدرسی دا خدمت پر سلسلہ کی دی منڈ ترڑے والے او باغ منڈو ترڑو کے ایکسیڈنٹوں دے دی شوئے دے خوکشیویم دی اسپتالوں نے انکتلی دی لیکن عزیزانوں کے چرے مونگ اخبر زور تاریخ گورو نو دی دا قربانی بمثل دا صحابہ دا قربانی ضرور ورکی لیکن صحابہ کرامو دانن چکم باغ و بہار کی مونگ ناسیو زمون مدرسہ جوڑا دا او زمون دا مدرسے اساتذہ ناس تی منگ بچے راولی گو اغتا قائدہ چالو کی سپارہ ورطا چالو کی بیاور بسے حفظ و ناظرہ و تجوید ورطوئی یقینو کئی کہ چری منگا زور دور تا سوچ گوزو دا سی اساتذہ کرام دا سی مدرسہ دا سی باغ و بہار دا نمی لاغی دو خلقو ممنڈے والے یو حدیث پسی با دو میاشت خلقو سفر کولی یو روایت پسی با خلقو شپک میاشت سفر کولو پا دشتو بیابانونو باندے پیادا پا غرونو و پریکستانونو کے زمان پیغمبر مدرسے تم چکم طلبہ براتلل چاپا پلارو کے دخپین ہونی ول پشکو کے بیراکاگل چاپا سرمنی تی اسے چاپا دسترگی اسے زبیر بن عوام طول بدن پر طول باندی سورے ہو اغنہ تپوسو شو چه دستا طول بدن باندی دو طولی دو گزار داغون ولی دی بدن دی طول گڑوٹ رنگون ولی بدل کری دی ارشاد و فرمائلو چه زب اخفل طرف قالین کے بند کرم پور باندی بے اوگر زولم آغا اور باغ قالین گرمولو دن بلو خڑی راتلے باغی بس وزیدم دا طول گزارون برابان دی خلقو کول پا دی حالاتو کے زد پیغمبر دا مدرسے طالب علم ما دا پیغمبر نا علوم زدکول دا الہی کلمت اللہ دا پارمی زندگی وقف کڑی وا پا ہر طرف باندے دا جہاد میدان کارزار کے بولاڑوں دا خپل موقفنا نوم رستو شوے ظلم و ستم را باندے کے دو لیکن موقفنا نو رستو کے گم بلال نا تپوسو شو ساد بدن اگا وقی چرتا لارے سادا سرمن ولی پملا باندے نشتا بلال ویخ پینا بیونی ولم شبو کے راکا گلم کانو کے راخلم بیا بے راتا انگار کے خودو آگا انگار بزمام لا دا بے سوزول آگے کے باردو کی وقی راکارشو چکم چربی براغ لاغے بانگار مڑولو دوت بمنا دا گٹی سنون بیرالا سینہ باندے کے خودل او دا بیراتوی قرآن و محمد رسول اللہ پریندہ دا اللہ توحید پریندہ لیکن نمی پری خودو اللہ دا دور لوی عظمت چیزن را کئی چی مکہ فتح شوا زمان پیغمبروں فرمائل چی بلال تا آواز سی بلال دا بیت اللہ چت تخیجی دا بیت اللہ پا چت باندے نعرے تکبیر داؤ چتے آواز
د الله د وحدانیت د شهادت الله د وحدانیت د شهادت محمد رسول الله وازو چتای دومره لوی مقام ولې دی بیت الله د پاسه ولې ولاړ دی خانه کعبه په چت باندې د اذان आवाज ولې ورکړي زما پیغمبر د معراج په موقع باندې چې کله د چا د قدم आवाज اوري هغه قدم आवाज د بلال اوریدي شي تپوس کوي د چا د قدم आवाज دی جواب ورکړي چې بلال په فرش باندې ګرځي لیکن الله د قران او د ایمان په وجه د رب کریم د وحدانیت د بیانولو په وجه باندې دومره لوی مقام ورکو چې ګرځي دلته आवाज د قدم د عرش په خوا کې اوریدي شي عبد الله بن حذافه ته تاسو ته دا دین څنګه راوړو او دغه سي حذیفه بن یمان ته تاسو ته چې د خندق په موقع باندې تعالی دومره یخنی کې دا چې تاسو سره ساده رونو چې کله به خپل ته بوتلو سر به خالی کېدو سر ته به راوستو خپل ته به بوتلو په هغه وخت کې زما پیغمبر आवाज وکړو چې زور ته چلاړ شي د مشرکین خبر مال وروړي عبد الله بن حذافه عبد الله حضرت حذیفه بن یمان تا باندې هغه وخت څنګه تیر شو د مشرکین خاطر څنګه تللی وي هغه مشرکین الله د دې ځمکې نه روک ولې کړل هغه څنګه وتښتېدل زما د پیغمبر معجزه څنګه ظاهره شوه عبد الله بن عمر نه تاسو کا خپل ژوندۍ څنګه تیرولا تا حدیث څنګه زده کړو بیا د یو حدیث لپاره تا څنګه سفر کړو بیا د پیغمبر ژوندۍ ته قتل چې د مدینه په زور شهرا باندې زما پیغمبر سفر څنګه کړی دی زما پیغمبر نفل کم ځای کې کړو زما پیغمبر ناس کم ځای کې کړی وا بیا عبد الله بن عباس نه تاسو کا تا حدیث څنګه ذکر تا د خپل استاد مکرم خدمت څنګه کړو تا ته زما د پیغمبر دعا څنګه کړې و چې اللهم فقهه فی الدین ساکمه قربانی وا تا پیغمبر ته لوټنی ولې وا لاټی ورتنی ولې وا تولیه دی ورتنی ولې وا د پیغمبر په انتظار زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوځي هغه په طهارت حاصلې هغه په پاکي حاصلې هغه په اودس چارندام کوي هغه د پاره تعلق څنګه نیولې او تا ته د دعا څنګه شو بیا ابو هريره د پوسو کا سو ورځې وږي وي څومره ورځې بتګي وي تا ته خوراک نه ملاوي دو د ډېر لوګي د وجه نه صاحبېټه به درد راتلو ابو هريره تا په پزماګه چې ګټه کې خدا تا په هغه باندې خپل ګډه کې خدا تا به زور ورکول ابو هريره ساده ملاو د خېټه سرمن به یو کېدا هغه سره به درد ختمې دو ابو هريره په کوم لارو کې تا روزي تیرې کړې دي تا شپې تیرې کړې دي تا د پیغمبر احادیث یادول ابو هريره مشقتونه څنګه وو ډوډۍ درک نو ساده روټۍ درک نو ساده کپڑے جامې درک نو ابو هريره کا ژوند څنګه وو سعد بن ابي وقاص نه تاسو کا چې شابي ابي طالب کې کله تاسو قید شوي د محمد رسول الله سره آیا تا د شپې چې تو دوي صاحبېټه یو صاحب خو باندې ونرم شي لګي تا ته دومره لوګه لګي دلې دا چې تا دا معلومات نه دي کړی تیار ده چې دا څه شي دی تار واغ سوخلې ته دی واچولو ته په خپل باندې راوي ته وای ما ته دا پته نه لګېدلې چې هغه څه شي هو ما وخوړو لیکن ما ته تر اوسه پته نشته نه هغه وخت پته وا اے سعد ته چې کلمه شومې او د شاه ابي طالب په غلارو کې ګرځېدې صاحب خبرې او نرم شی ولګېدو تار واغ سوچ تاو قتل د چرته زړی وخې دا غي سرمن وا تاو وینځل او چې دکړه په ګټه دې کې خدا میدا کول دې تا به دا غي یو تلې والو ورپسې به د ګلاس وبس کله تا په غي باندې خپل ژوندۍ تیرول ساخیټه صرف داتل اے دا هغه صحابه نه تاسو کا چې ابو عبیده سر روان دي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم رخصت کړی دي په یو ډو کې به 24 غنټه هغه ژوندۍ تیرولا هغه نه تاسو کا مدرسه سره راغلی دا زما د پیغمبر د مدرسې داغه طلباو نم تاسو کا کوم طلبا چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه راوی دي هغه وی یو ورځ رشوا ما خام رو جماعت لا د روزي میاشته خوراک ملاو نشو پښمنی ته سم ملاو نشو لوګه تند دا دویمه ورځم دی رشوا ما خام سم ملاو نشو پښمنی سم ملاو نشو درېمه ورځ راغلا ما زیګر وخت کې دومره لوګه لګي چې بسترګو ورته سنخ خاري په غوږونو باندې سنا اوري امام الانبیاء راغل یا رسول الله صاحب مدرسه کې سبق وایو یا رسول
رسول اللہ خوراک نہ ملاوی گی بلوگا تند باندے روجہ دا روجہ ماتے دے دا اللہ پیغمبرہ منگلہ اللہ نے سوال ہوکا دا اللہ پیغمبر سوال کہے اللہ زمان مدرسی طلباؤں کی تکی ناسی ربا نعمتم ورلور کا ربا رحمتم پیرا ہولے گا امام الانبیاء لاس راہ کتا شوے دے بداگا وقی اغیلہ خوراک راگے خس رکڑی بیزم راگلا سریدم راگے پینڈم راگلا آگا صحابہ خوراک اکڑو دا اللہ پیغمبر میں جانور پاتے خوراک دا مدینی فغریبانان وہاں تقسیم گئی فغریبانان وہاں تقسیمی گی دا اللہ پیغمبر خپل طلباء ہوتوئی زمان طلباء خفقی گئی ماں میں نے رب سے 2 سوال پوچھے دے میں نے رب سے 2 چیزیں مانگی تھی میں نے اللہ سے مانگا تھا اللہ ان کو نعمت عطا فرما اللہ ان پہ رحمت نازل فرما نعمت تو یہ ہے کہ میرے مدرسے کے طلباء کو اللہ نے کھانا کھلایا اللہ نے پیٹ بھر کے کھلایا لیکن جو میں نے رب سے رحمت کی دعا مانگی تھی وہ رحمت تمہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں ملے گی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ نہیں صاحب بلند آواز سے شان صحابہ پہ تو ایسے نعرے لگانے چاہیے کہ دنیا کے تمام باطل قوتوں کو پتہ چل جائے آج ہمارے پاس دین محفوظ ہے صحابہ کی وجہ سے ہے آج ہم شان صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ آپ کی آواز اسلام آباد تک جانی چاہیے شان صحابہ شان صحابہ دا آواز پا کوہاٹ کے دا پیغمبر دشمنان ہوتا دا صحابہ دشمنان ہوتا عورت سے دو دا پا ہنگو کی عورت سے دو دا چار چاپیرہ صدی نمک کے پاڑا چنار تا دا پیغمبر دشمن تا عورت سے دو دا صحابہ دشمن تا ساواز عورت سے دو اسلام آباد کے کتوں کو تیری آواز پہنچ گئی وہ قادیان کے بدماشوں شیطانوں کو تیری آواز نہیں پہنچ سکی تو تو جہاد کے لیے کیسے نکلے گا آج اگر پیغمبر کے ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے اگر اسلام آباد میں لڑکیاں ننگے ناچ کر رہی ہے اور وہ پوچھ رہی ہے وہ حضرت ام المومنین حفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق پہ تان کر رہی ہے آج اگر کوئی کتا نکل آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اور وہ لڑکی بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ تو بھی سن لے پیغمبر تو بھی سن لے صحابہ تم بھی سن لو اولیاء تم بھی سن لو ہم اپنا حق لے کے رہے گی اور ہم اسی طرح ننگے پھرتے رہے گی ان تک تیری آواز پہنچ رہی ہے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ نہیں یہ تو کوئی آواز نہیں ہوئی یری گئی زمان دا مینو والا کم ذہن اوڑی ردے زینا قوات جلسی و چہوری دی پٹھولی دنیا بندے نعرہ جوابر کے شان صحابہ میں نے یاد اللہ قبرستان کی نہیں ناس نوجوانان رکھ لیو شان صحابہ زور سرا شان صحابہ زور سرا شان صحابہ محمد سرا شان صحابہ حیران من بیگا 2 بجے فارغ شو سہار شوا زپ 8 بجے باندے پغلجو کے آغا میں چنائے سرا محمدو جنسے کے زم موجود ہو 9:30 بجے پروفیسر کالونے پلوسے پشاور بورڈ کے زہ حاضر ہو ماں 11 بجے التنا رہوا تما سوچ خبرہ ساسو ذہن و نیت پاغنیت باندے زد پشاور بورڈ نا پا 11 بجے راوز موضوع پا 10 منٹا دا پاسا پا 12 باندی کوہاٹ جرم کے موجودین پا 10 منٹا یو گھنٹا کے ما دا پی خبر ٹول روڈونا بازارونم کراس کری دی مارنگ روڈونم کراس کری دی ما ور پسیدہ سی سپین جماعت دا ٹولی علاقے کراس کری دی تاسو لدیز اعترا عورت سیدم تانا پس زما دوابی تا تگ دے ٹل تا تگ دے بیا ہنگو تا تگ دے بیا لاچی تا تگ دے دا لاچی نا مار سوطن سوابای تا زان رسو ما تا تا چگی ورہم تا چگی جواب نہ رکھے تو سبحان اللہ پہ چگا نوئے اور انچی منگا نارا ہوا لا مردان تا جینے کہہ راگلے توری جیپانوں کے راگلے ڈیلکم پروٹوکول کے راگلے پریس کلب تا وردن نشوے انتے اعلان اکڑو پریس کانفرنسی اکڑو چه سبا ماس فخیل با منگا پا 2 بجے باندے ننہ 2 روزے مخی منگا پا 2 بجے باندے مردان کی بربٹ جلوس و باسو کوئی روک سکتا ہے تو روکے ما ورطوی ساسو ملیان و سر واسطن راغلے رب کعبہ کی قسم ایک بھی نکلی تو اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھی گئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ
لاکھوں فرزندان توحید میدان عمل میں آئے. انتظامیہ کو بھی ہم نے بات کی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے مر بھی جائے, ہماری پگڑی ہمارے کفن بن جائے, پر رب کعبہ کی قسم ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم پیغمبر کا ناموس اور ان کے صحابہ کا ناموس جیت کے رہیں گے. اور ماغا سے اشوا انتظامی پابندی لگو چھ اسلام آباد کی چھ سور کوئی غور کوئی مرتا سو کوئی گئی چھ ماسو ہوئی, لاہور کی چھ سکے اگا کوا, کراچے کی سکے اگا کوا, لیکن دیز اجازت نشم در کھولے زکا چی مولا تقبل قائد چل کھولے دے, سر اٹھا کے جیو سینہ تھان کے جیو, اور انشاءاللہ سر اٹھا کر سینہ تھان کر باطل کے سینے پہ پاؤں رکھ کر حق کی آواز بلند کرنے والے یہ ملنگ, ہم ان کا ساتھ ہر صورت دیں گے انشاءاللہ تعالی. مرتے مجاہد مرتے حق, اکرام الحق اکرام الحق, مرتے مجاہد مرتے حق. لاس پوچھت کے لاس پوچھت کے ہماری ارتیاب بھی کریں انشاءاللہ. مرتے مجاہد مرتے حق. ماں پہ ہندوستان کی پریندوانو چجے والی دی, لندن کے میں پانگریزانو والی, پروسیانو میں پروس کی چجے والی دی, بچین کی میں بچینیانو پوئی دلبم پینا من عربم کے والا. تاسو تیرانیم سمرا سخ خلقی بالکل دم رکھلے کی گھٹی ایک قسم دے, لیکن پچھگا بھائی سبحان اللہ. نہیں ذرا اور بھی بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اپنے پیغمبر کے لیے زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ مکرم کے چکلا دغار حیران را کشو اللہ قرآن راو لے گلو. اللہ فرمائے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پیغمبر کور تراغے خدیجۃ الکبریٰ وی زملونی زملونی یا خدیجہ, اے خدیجی پما کمبل واچوا مال جبریل پاس لے شکل کے راغلے ہو. حدیجت الکبریٰ ایمان روڑو, ورسر علی المرتضی ایمان روڑو. ایک ابو بکر, ایک میرے پیغمبر, ایک خدیجہ اور ایک نوجوان علی, دا سلور کا سیوزیشو. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ دور چرات لو, نن پاکستان پونے 3 لاکھ مربع میل لے, لیکن معاویہ دور چرات لو 60 سال کی زماد پیغمبر صحابہ 65 لاکھ 64 ہزار مربع میل باندے تو قرآن جنڈا ادرولے ہوئے سبحان اللہ. میں قربان جاؤں زماد پیغمبر پاغ صحابہ باندے چس طرح بے اغڑولے زماد محبوب پا مخ باندے بے نظر پریوتو لاس بیدا سے ملاولو صحابی ویدی بین یدئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وی زمان لاس دا پیغمبر پلاسو کے پروتو لگ سوچو کا ننزیو ملا سر لاس ملاوم, خبلیو محدث سر لاس ملاوم, خبلیو قاری سر لاس ملاوم, ماتا سمرا سرور ملاوی گی, ولی او حافظ سر لاس ملاوم, یو محدث سر لاس ملاوم, مفتی سر لاس ملاوم, سمرا سرور ملاوی گی. دا چالاس چی دا محمد الرسول اللہ پلاس کیو اب اکم مرتبے والا خلق وی اغید پاروائے سبحان اللہ. چاچی سینہ دی ولیدہ تیرون را روان دی, نیزی را روان دی, سینے ورطا مقی دکڑے دا, اے فلان کیا دا سینہ دی ولی دا تیرونو دا پارا ڈال جوڑا کڑے دا, نیزی را روان دی, سینہ دی ڈال کڑے دا, چا دا پارا غوی محمد الرسول اللہ دا پارا. وید آغا خلق با کردار زبے سب بیان کم تبے سب بیان کے چید چاپ پتون باندی زمان دا پیغمبر سر مبارک پروتوی او دا چاد سر گنا اوخ کا اوبئی گی, دا پیغمبر پا مخ مبارک باندی پریوزی, دا پیغمبر پا مخ باندی دا چا نظر پروتے او دا محمد الرسول اللہ سرگے کلاوشی او کلا کلاوی دو سرا دا ابو بکر پا چہرے اطہر باندی پرتیوی دا ابو بکر بکم مقام وی. نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ. سم بچگا باندے سبحان اللہ. عمرہ بچگا باندے چہ دا فرانس پوتم پتہ ہو لگی چہ دلتا دا محمد الرسول اللہ شہدایان موجود دیوائے سبحان اللہ.
ما خیال ذکر بالجهر قائل دی شرایط سره هم ټول قائل یو حضرت شرایط سره هم ټول قائل یو او شرایط دې زمونږ دي شي مونږ څه ولاړ نه دي تاسو ته لوډ سپیکر نه دی لګېدلی چې په دې چغې ووایي خلک د خوبه وباسي بدعت او رسم یې نه جوړوو لازم هم نه دی ګرځولی د هغې په وجود رای سنت کې زمونږ شیخ زمونږ استاد مکرم استاد المحدثین امام اهل سنت والجماعت رد کړی دی او شرایطو تذکرې پکې کړی ده هغه شرایط دې ځای کې اوس مسله نشته ووایه سبحان الله سبحان الله زما عزیز دوستانو هغه صحابي نه تپوس وکړه چې دې ځای ورته دیګ پروت دی لاندې اور بلیږي دا غور باندې چې کوم دیګ پروت دی پاغې کې تیل پراته دي هغه تیل خټکیږي بړبړکۍ بهر راوځي بلبلې باهر نکل رہے یو صحابي ورته ورښکته کړو چې واپس راویستو صرف اډوکو ډانچه ده وخه نشته رګونه نشته سرمن نشته بدن ټول ختم شو پور کې ستی شو بل صحابي ورته ورښکته کړو چې کله د عبدالله بن حذافه نمبر راغی چې هغې کله دیګ ته ورسم کړو سترګونه اوښکې روانې شوې کافران فوجیان هغه رومیان خپل مشر له روان دي راشه د مسلمانانو د مشر د سترګونه اوښکې روانې شوې هغه ورله آواز ورکړو ورته وې زما موقف دی ومنلو زما موقف ته تیار شوې اسلام به پرېږدي عیسائیت تراشا جواب ورکئی رب کعبہ کی قسم میری آنکھوں سے آنسو اس لیے نہیں نکلے میں اس لیے نہیں رویا کہ آج عبداللہ جل رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں تو اس لیے رویا کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہے ہر بال میرا جسم بن جاتا اور رب کریم کے راستے میں پیغمبر نے جو کلمہ اعلائی کلمت اللہ کا اعلان کیا ہے اس اعلائی کلمت اللہ کے لیے میرے پیغمبر کے لیے میرے قرآن کے لیے میرا ہر جسم جل جاتا مجھے سرور مل جاتا وے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ مرد مجاہد مرد حق مرد مجاہد مرد حق پیغمبر خپل طلباء مخې ته کینولي دي ورته وایي طلباو ما د رب نه دوه سوالونه کړي دي یو سوال مې دا کړی دی چې الله دې له نعمت ورکا هغه نعمت دا خوراک و زما د مدرسې طالب به الله نن نه بعد چرته اوږې نه پاتې کوي سبحان الله دویم میوے چې رب رحمت ورله ورکا هغه رحمت دا دی چې د حشر میدان کې به الله تاسو له رحمت درکوي په دې باندې خوشحاله اوسېږه زما پیغمبر په خپله مدرسه کې دا اعلان کړو لیکن زما د پیغمبر فرمانو ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى رب اعلان کوي زما د پیغمبر هر خبره د نفس په خواهش باندې نه وي بلکې د عرش برینه اعلان راغلی زما وحی وی اے زما صحابو د رب کریم پیغمبر وای چې تاسو ټول طلباو باندې وا د حشر میدان کې الله رحمت را لېږي نو د دې مدرسې طلبا شو د پاکستان بلکې د ټولي دنیا د هر مدرسې هغه طلبا لوګون دی یو اعلان وورا چې کله هغه ځای کې په سعودي عرب کې داغي مفتیان پاسې د اعلان وکړو وې قومه په یو کال کې مونږ تاسو لا په یو کال کې شپږ زره حافظان درکړل مونږ ورته وې سبحان الله متحده عرب امارات را پاسېدو وې مونږ 2.5 زره درکړل مونږ وې سبحان الله لبنان خپل اعلان وکړو د 2000 او داسې عراق خپل اعلان وکړو د 1500 مصر خپل اعلان وکړو د 200 لیکن کله چې زما د ملنګ ملک د ملنګ علما را پاسېدل د اهل دیوبند بچی را پاسېدل دی ورته اعلان وکړو وې مردم شماری وکا من په دې 2021 کې په یو کال کې قوم لا 1,15,000 زره حافظان ورکړل تکبیر نعرہ تکبیر مدارس دینیہ
او دا ځل دې د کرونا ډرامه نه چلیږي دا ځل روژه کې په ما درس نشي بندولی دا ځل په ما باندې حج نشي بندولی په ما طواف نشي بندولی په ما تفسیر نشي بندولی په ما قرآن نشي بندولی په ما تراویح نشی بندولے آج تیرے ڈرامے کا جنازہ نکل چکا ہے میرے قائد نے اعلان کیا ہے کہ مدرسے کے پرچے اپنے وقت پہ ہوں گے متعین ہوں گے کوئی مدرسہ بند نہیں ہوگا ہم نے قائد کے اعلان پہ لبیک کہا ہے انشاءاللہ ہم قرآن پوری دنیا میں پھیلا کے انشاءاللہ دم لیں گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام میں پیلی پگڑی والے کو سلام کرتا ہوں میرے قائد پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم نے للکارا میرے قائد انشاءاللہ تیرے سپاہی بھی میدان عمل میں ہوں گے رب کا قرآن لے کر پیغمبر کی حدیث لے کر انشاءاللہ دا اللہ کلام دا محمد الرسول اللہ حدیث منگا اللہ سر وعدہ کرے دا ربا دا قادیانیت تا خود بمد دنیا ہر گھٹا پوری کہو اللہ منگا دے پاگی کی زری شو اللہ زمنگا پٹکے دی زمنگ کفن جوڑ شی زمنگ بدن دی ٹکڑی شی اللہ منگ بدک پلو مدرسو دفام کہو اللہ منگ ساد کتاب دفاع بم کہو اللہ منگا ساد پیغمبر دفام کہو اللہ منگا ساد پیغمبر دمل کرو کم چپ دورا مشکل ترین حالاتوں کی منتا قرآن را رسول دے اللہ غفلارو کے راکا گلے شو ربا دے استقامت ہرنو لیکن پروردگارہ داغنائی بین با انشاءاللہ ہر قربان تغاڑک دی دخبل مدرسی دفاع بم کئی انشاءاللہ